د رحمت المر و پر تیارو تجلا خبر کړه د یو بدرنګ استاسو پام راړوم د جناب الشیخ ابوحذیفه وعالمنا ویناته د یو بدرنګ جهان پزړه کې کولا خبر کړه د چې پر نوم یې عاشق الحمد لله والصلاة على اهلها ما بعد. ورور دا پوښتنه کړې ده چې په مغصوبه ځمکه کې چې چا غاصب کړی وي نو په غاصب باندې په دغه ځمکه مغصوبه کې عشر شته او کنه. دې ورور په جواب کې باید ووایم چې هو عشر ور باندې شته. په عشر ورکولو کې دا ضرور نه ده چې ځمکه به دغه سړي مملوکه وي او دغه په ملک به داخله وي، بلکې د عشر دپاره دا خبر ده چې حاصلات د چا په لاس کې وي، د ځمکې حاصلات چې د چا په قبضه کې وي، د چا په لاس کې وي، اگر که د مالک هم نه وي نو عشر به ورکوي. بناءً دغه غاصب چې د ځمکه چې غصب کړې ده نو دغه ځمکه حاصلات د په لاس کې دي، نو د په لاس کې دي دغه حاصلات د دې نه به عشر ورکوي. لیکن د دغه عشر په ورکولو باندې د دې دا معنا نه شوه چې د حاصلات د غاصب ته روا شول، ورته حلال شول. نه ورته روا دي او نه ورته حلال دي، خو صرف د ده عشر ورکول دا په ده لازم دي چې د عشر به د دې حاصلاتو نه ورکوي. او که چیرې بیا غاصب داسې وکړل چې د ځمکې غصب کړي د دې ټول حاصلات یې مالک د ځمکې ته ورکړل، نو بیا په مالک د ځمکه باندې ضرور ده چې د دې عشر ورکړي، بیا په غاصب باندې د دې عشر ورکول نشته. دا مسله ذکر کړې ده ابن عابدین الشامی رحمه الله په دوم جلد کې صفحه ده 333 باندې باب العشر. همدارنګه دا مسله ابن نجیم مصری ذکر کړی ده په البحر الرائق کې دوم جلد صفحه ده 230 باندې باب العشر. او همدارنګه دا مسله هندیه ذکر کړی ده فتاوی هندیه اول جلد صفحه ده 180 باندې باب السادس فی الزکاة الزرع والثمار. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. ستاسو د دیني پوښتنې جوابونه کوي مناظر اسلام الشیخ ابوحذیفه مفتی محمدحسن حسان دیوبندی حفظه الله. د بشریات وژغورل لغرق د لوی بیړۍ د بشریات وژغورل د حق صدای پر سارا او پر سوریا خبر کړه د یو بدرنګ